اشرف غني ولې حقانیان کابل ته وغوښت او ملا برادر ته یې ولې سر ټیټ نه کړ؟ پټ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو بیا راتګ کتاب لیکوال دا چې د 2014 کال ټاکنو کې هم حقاني شبکې د اشرف غني سره په ټاکنو کې مرسته کړې وه او هغه ځایونو کې چې خلکو به اشرف غني ته رایه اچول هلته به یې حملې نه کولې. نو د همدې اړیکو په دوام کله چې د دوحې تړون وشو نو غني ترې ناراضه و او هغه پوهیدو چې خلیلزاد کرزي او عبدالله پریکړه کړې چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت بړنګ شي او د ملا برادر حکومت وراشي. نو اشرف غني د خپلو ځانګړو چینلونو له لارې د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني سره اړیکه ونیوله او ورته یې ویل زه نه غواړم چې د خلیلزاد سره معامله کوونکي طالبان ټول واک ترلاسه کړي. نو تر هغې مخکې تاسو کابل ته نه شئ. دا خبره سراج الدین حقاني هم ورسره ومنله او د سقوط ورځ کې تر هر چا مخکې کابل ته د حقاني شبکه دننه شوه. هغه وایي اشرف غني ویل که زما حکومت سقوط کوي نو د خلیلزاد حکومت چې هدف یې ترې د دوحې طالبان و واک ته ونه رسي. د کتاب لیکوال زیاتوي دا چې اشرف غني او محب د حقاني شبکې سره په تماس کې وو او د ملا برادر ډلې یو شمېر طالبان هم کابل ته په دننه کېدو کې وو. نو حقانیانو حمدالله محب سره اړیکه ونیوله چې له هېواد څخه ووځي ځکه د دوی په وینا چې ژوند د خطر کې دی او ښایي ووژل شي. لیکوال وایي کله چې اشرف غني له هېواد څخه لاړ نو حقاني شبکه د ټول کابل واک په خپل لاس کې واخیست او په ځانګړې توګه ټول نظامي بنسټونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړ. حسن عباس وایي د اشرف غني دا پلان او د حقاني شبکې یاد اقدام نه یوازې ملا برادر ډله بلکې خلیلزاد یې هم سخت غوسه کړی و چې ټول پلان یې په اوبو لاهو شو. وایي په هماغه مهال ملا برادر له خلیلزاد څخه وغوښته چې امریکایان دې د کابل امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي خو امریکایانو دا غوښتنه رد کړه ځکه چې ټول کابل د حقاني شبکې تر کنټرول لاندې راغلی و. لیکوال وایي د طالبانو ترمنځ اوس څلور ډلې دي. لومړی د ملا هیبت الله ډله، دوهم حقانیان، دریم د ملا برادر دوحې ډله او څلورمه هم د ملا یعقوب ډله. خو د طالبانو ویان مجاهد بیا د حسن عباس کتاب له دروغو ډک بللی او هغه یو جاسوس یاد کړی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.